درنو لیدونکو په افغانستان کې یو لوی ستونزه د تبدیلی ده. هوایي به راشي او بیرته به هوایي لاړ شي، که هغه رئیس وي، مدیر وي، امیر وي او یا وزیر وي. میاش به یې تېره نه وي، بیا بل نفر د هغه چوکۍ ته به معرفي وي. ملګرو، ډیر مو سر نه خوږومه، په افغانستان کې کرکټ بورډ داسې یوه اداره ده چې هیچا په کامیابي سره وخت تېر نه کړ، یا به یې فساد کاوه او یا د فاسدینو ښکار کېده. مشل راغی، خلکو ویل چې غل ده، هغه پسې شروع وکړه ترڅو له چوکۍ لرې کړ. بیا ورپسې عزیز الله فضلي راغی، هغه پسې شروع وکړه چې بې سواده ده، تر دې حده راورسېدل چې ویل یې عاطف مشل مې قبول ده، نه فضلي. فضلي پسې شروع وکړه ترڅو هغه یې هم له صحنې ورک کړ. اوس فرحان یوسفزی راغلی، اوس یې فرحان یوسفزي پسې شروع کړې ده. ملګرو، راځئ چې راپور وګورو قصه تر کوم ځای رسېدلې ده. درنو لیدونکو او مینوالو، السلام علیکم. ستړي مشئ. په ټولنیزو رسنیو کې یو ځل بیا اوازې خپرې شوې دي چې د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر فرحان یوسفزی له دندې ګوښه شوی دی او په ځای بل یو کس مقرر شوی ده، خو دغه ټولې اوازې بې اساسه او بې بنسټه دي. د کرکټ بورډ عمومي مشر فرحان یوسفزي سلاکار عبدالله بارګزي په خپله فیسبوک پاڼه باندې لیکلي دي چې د کرکټ بورډ د عمومي رئیس بدلیدو اوازې هیڅ صداقت نه لري. نوموړي همدار راز په خپل پوسټ کې لیکي چې په ټولنیزو رسنیو کې هغه اوازې چې ګواکې د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر فرحان یوسفزی له دندې لرې شوی یا یې هم استعفا ورکړې او پر ځای بل عمومي رئیس ټاکل شوی ده، بې بنسټه دي او هیڅ صداقت نه لري. د یادولو ده چې په ټولنیزو رسنیو کې له پرونو راهیسې داسې اوازې خپرېږي چې ګواکې اوسنی چیرمن فرحان یوسفزی غواړي چې له کرکټ بورډ نه استعفا ورکړي او ارګ د یو بل کس په لټه کې دی چې د کرکټ بورډ مشر یې وټاکي. ځینو کسانو خو ان تر دې پورې اوازې خپرې کړې دي چې د کرکټ بورډ پخوانی چیرمن عاطف مشل او یا هم عزیز الله فضلي د کرکټ بورډ چیرمن بیا ټاکل کیږي، خو ډیری خلکو بیا د خپلو خلکو کسانو نومونه په ټولنیزو رسنیو کې لیکل او له ولسمشر غني غوښتنه کوله چې دغه کسان د کرکټ بورډ ته د مشر په حیث وټاکي، خو دغه ټولې اوازې بې اساسه او بې بنسټه دي او هیڅ صداقت نه لري. مننه له تاسو.